شکر جان سلام علیکم آمدی بسر که؟ آه نه نقل خیرت چه کنم سلام علیکم پاک جان جور بخیر سلام علیکم جور بخیر خوب هستی بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام نوې داخله کړې ده السلام علیکم بیادرام ازدن باشی زنده ما سلام علیکم څنګه راغلی نن یو نیمه ولسته او موی فرمان سلام علیکم وعلیکم السلام شما بعد زیر منو نماندینه شما ایتو مردم هستید برو چه پیشو وقت سکره بیرین وقت والا امروز خب ما میفهمیم خوب که امروز ما شما توقع داره هر کسی میخدا توقع میکنه ما استاد میباشیم سعید تو استاد فکر کا چې ونه غورځي امروز خب استاد نامدیم نه او امروز ما شما توقع داریم خیلی است که استاد نامده ایتو فکر کن که ما استاد هستم یک مویه مقبولی ما نداریم اما مویه مقبولی استاد ما بود تنها بعدی ما بعد میدونی که چه قسم کش میکرد استاد سلام من فوفیای عزیزم سلام دوستا عزیزم دل مرا کشاندی دل مرا انداختی ما چه خبر که بیادرای خنده امروز ما شما موضوع ما توق است هر کسی نه او توق نه میخانه دیگه نمبر کی است بخیر استاذه استاذه هغه یو نفر نه وای راغلی ده او ما استاد معرفي میکنه میکنه چې ټوکه دته آیا دی وای یور کې و په ملي بس منډي وایي خو چې کور ته راغلی پلار دې چې ما پلار 500 روپۍ مو وګټلې هغه دې څنګه دی وایي چې ملي بس مې منډي وایي 500 روپۍ مو وګټلې نو پلار یې واته پړه په هغه دا شوته ور میکړي چې سبا ته به سره چاسي منډي وایي چې 100 روپۍ وګټلې دیگه بس کردید علی شما نه استاد باید بازی دیگه بگه استاد هستم بید بفرمایید یک روز یک نفر در آن بود ناگهان در سرک موتر زدش یک موتر چرا که اینجا شبیه کرد؟ جبیه کشیدم پای مخارق میکنم دیره در آن موتر زد تیره بردن شفاخانه بیاد آمد افتاده بود یک وقت دکتر گفت پیشانی شش گفت میخورم یک بیره به اون شد به دکتر صاحب چی میگی؟ به مکوک خوش ندارم فانتان بقید ولا خوب نبود خب دیگه کی میگه که ما تو را میخوانیم زبای وایم اوه پارک را سلام علیکم هلا و حال فهمیدی که استاد کیه تو استازی ما استاد کاکولی یو خبره ز کومه که ټوکه وایم یو څو دنې پوډریان راټول شول دا بوتله شفاخانې ته شفاخانه کې دا پوډري بوت و دا عملیات وو دا عملیات لاندې واچا اوس دا بیوشي ورته تېره کړه نو دا پوډري دا بل څه وایي و دا بیوشي ولې ورکوي نو دا بل چې ورته وایي دا ځکه بیوشي ورکوي دا ډاکټر د عملیات یاد نه کړي
استاد برمای اجازه است؟ بیا السلام علیکم استاد محترم، خوب هستی؟ استاد جان تو اینجا باش، ما برات یک توکی میگم. بگو یک روز یک بچه بود کاربار نمیکرد بابیش برش گفته که بیا این پیسه را بگی از بازار سودا بیا و یک گپ اومده گوشه تواز کو که برخواری برو او برخواری بیا. این بچه برش گفت خوب بابا اینا برخواری بیرو او برخواری بیرو. این بچه رفته است این شام خانه آمده. شام که خانه آمده است این پدرش برش میگه بابیش میگه تو چرا کنه آمدی؟ این میگه او بابا جان ما خوافتی آمدیم و اینا که برف بره اینا سبا شام بیا. آفرین سرده بیدی کجا سرده برو بسید آفرین اینی نفر وشا دوباره ما خونده و سوزا بیا رضا السلام علیکم روزا جون تکرا تو بیاد تکرا ہے سیات تکرا ہے کجو ہے یہاں پہ پرو بات ولا پارین کخه اوه ایده تا سوزی آئی تو ستا سامو میخا تو سیما ٹوکا آیا وہی آیا بس رونا میرا بولا خبر خدا سی وہاں جو شکر کیا تو ہوئے کا نا وہی بیچے خزا دیتا ہوں وہ تو ہوئی جو والا زورا کا خبر مگنا بوچا خزا کا بیچے وہ جو موسا خاشنا متا وسوسا وش مو جو وہی کا نو زو خبر وام جتا بو موتا مکتا بايكي اگه مطلع بیا مو بیرته اطلاع وشه ورومي واکړه چې ورومي واکړه ورونه ساته نو نو باس ورکیا باس تو تا بیا چاله لیدی چرجاک شا زداکا کنه وشه نو چې ورو تیرا شما وسوزا تو یقین په خدای واکه په موږ رنګوري ونه کې نه خو ای واورې دومره شاباسي وبساله کلاپا موچه لگه دا خلطه بان کا ماکا خلطه نو بسالو صحیح وی دا خبره تکړه دا خو مکتابای وکانا ډیر راستري و غوټه خبره کړې ګوره دې کور مسله ته و پیژنه کور بولا واشا کنه مونږ به دوم راستره واشا مزغمي خروپیږي مسؤلیت و خانو رم خو باسم دې په ټیمه کوم اجازه جمعه پښتنه کم نه راوشه وش انا غاسم مزغه خروپ ان الركام ده ولا هو طبعا وصليا بيانا زيك ناسي ويلي بنامسا بوبوني بدياش باكيرتا تريكي آفرین یا نه سر آفرین جانای دارم قربان یا چک استاد محیب‌الله نوبت خودت مانده تو باید یک فکایی بگویی خب ما فکایی میگم خب بیا دارا چی باید بگیم سر خرشتون سر خرشتون بیادا خب خرا چابق کدو میرد استاد که میرد سر خرشته خب خر در جا که رسیدم بیادا در نفر سایمان قلب سایمین داره ما گفتم برو خب محیب‌الله گیری تا بدن کدی مانیتون میری سر خرشته که نفر سایدم هم کدی بازی سایداره ما گفتم نادیده تو کدام روز نفر نزید سر خرشته باشه نادیده او گفت که با نفر دیم که سر خرشته باشه مگر اولین نفر است که دو حالا میبینیم که سر خرشته باشه باری ما گفت
بجا که شما دو کار خواندین بسیار کار خوب کردین دقیقا بخیر ما استاد شدیم چطور که زر اخلاص کردیم بخیر بلند کن السلام علیکم وعلیکم السلام استاد خیر شکر جوړه تکړه سرکه څنګه یې جوړی ونه مې بلا ته څنګه یې استاد قدر خوب هستیم خانه شما آباد بخیر آمد بین ژوندی اوسې ګړندی ته څنګه یې شکر استاد خدا بدوای ته ځوانه ته څنګه یې شکر دی اوسو ته ښه صحت ښه شکر دی دا نوی زده کوونکی خو به ته یې زه یم ښه اداره کې ما ته ویلي چې نوی زده کوونکی معلم صاحب نو نفر مستم ته هم نوی راغلی زه وایم پوسټونو کې خبرې کوې که نه انشاءالله ته به تکړه او لایقه زده کوونکی کښېنه کښېنه ښه که ستاسو اجازه وي نو اوس به راشو د نن ورځې درس ته څنګه او که نه د نن ورځې درس زموږ د سلسله مراتب ها اوس به ما ته څوک وایي چې دا د مراتبو سلسله یا سلسله مراتب یعنی څه معلم صاحب زه به درته ووایم څه به یې راته ووایې معلم صاحب سلسله خو سلسله ده خو ما یو هندي فلم لیدلی و په نامه د سلسله چې د فلم هیرو د خپلې میرمنې پر ځای د بل چا سره مینه کوي او بیا په ادارې کې هم خپل اصلي کار پرېښودل او د بل په کار کې مداخله کول دې ته سلسله مراتب وایي استاد وځه له صنفه وځه ولې معلم صاحب ګوره کنه بچیا تا خو کورنی کار کړی نه ده او ورسره تا د دې ټولګي نزاکتونه هغه ده چې ټول په خو رانه کړه وځه فلم ګوري نه خیریت ده ته چېرته ځې فیلم سلسله استاد دا بار به قرآن ما دیدی لس ځله نه یو ځل لیدو باندې لکه چې د دې فلم په کیسه باندې ته پوه نه شوې نه استاد به خدا دا بار دیدیم هیچ مطلب ازی نگرفتیم استاد به بخاطر ما خواستیم که ګوره دغه فلمونه څه دي د فلمونو کیسه زه درته وایم د فلم د هلک دغه کورنۍ ټوله بدماش چې ده که نه بدماش وتښتئ بیا دغه فلم هلک لاړ شي او بس کورنۍ را خلاصه کړي او بدماش مړ کړي د ټولو فلمونو کیسه هم دا ده ولې دا خپل وختونه چې هغه په فلم باندې کېنه فلم ګوري ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنې څه ده خیریت ده ته چېرته معلم صاحب خبره مې کوله دا فلمونه ما هم ډېر لیدلي که اجازه دې چې زه ولاړ شم کېنه دا خبر ده چې دا نن په تاسو باندې څه شوي دي ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنې څه معلم صاحب زه به ووایم ته یې ووایه نه دا راته وایه چې دا ورمېږ باندې دې څه شوي دي یاره معلم صاحب که رښتیا درته وایم که نه دا خلق په بالغ نه ورسته سار کې کېدي که نه میگم ما په سار نه بالغ تیخه ښه اوس دې یاره معلم صاحب سلسله مراتب خو دغې ته یایي که نه چې یو قانوني کار دفاع را معلم صاحب د وزیر سره نه بلکې د کمیشنکار سره استاده اړیکې ولري یا خبرې ورسه وکړي ځکه چې کمیشنکار د معلم صاحب پیسې هېر کړي که نه نو بس ټول کار به د تخلص کړي او بله دا چې وزیر ته خو چوال هېر شي معلم صاحب که نه ولی که لاس وریځي په خبره یا پوه شي معلم صاحب سلسله مراتبی را میگه که در قصه کاتب مدیرش نباش سیده کتم رئیس صاحب ارتباط دیگه که روزت خوب شود دیگه
نه ته ډېر بې عقل نه یې واوسوځه چې وزیر وي بیا نو عمومي رئیس ته څه حاجت شته مستقیما وزیر ته ورشه د خپل کور خلاص کړه څه بولون د مدیر ته چاپلوسي کې بیا بیا عمومي رئیس ته چاپلوسي کې دا ټولې چاپلوسۍ سره وزیر ته کړه وزیر ته وکړه چې کور دې وشي ها پینا معلم صاحب بله دا خبره ما کوله دا دواړه خو نه پوهېږي دا مدیر صاحب و رئیس صاحب و وزیر صاحب دا ټول پرېږده راسان داسې لاره پیدا کړه رئیس صاحب جمهور ته له هغه سره خپلې خبرې شریکې کړه ټول مشکل دې حل کړه دې ته وایي سلسلې مراتب غلط صاحب ګورئ دا چې ځینې کسان دا چې ځینې ټیټپوړي مامورینه کوښښ د دې کوي چې لوړپوړو مامورینو ته څه شی وکړي اړیکې ورسره ټینګې کړي چمچهګیري ورته وکړي چاپلوسي او غړمالي ورته وکړي له هغوی سره اړیکې ټینګې کړي که نه دې ته سلسلې مراتب نه وایي بلکې خلاف د سلسلې مراتب کار ورته وایي او دا چې جګپوړي مامورین ټیټپوړو مامورینو ته د دې خبرې د دې کار وخت ورکوي دا له ادارې سره دښمني ده دې ته سلسلې مراتب نه وایي کښېنه ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنی څه همین کمیشن کار خدا داشته باشه هر کار تا جور میکنه معلم صاحب معلم صاحب پکتاش راست میگه اگه کمیشن کار نباشه معلم صاحب والا اگه پدرک از پروژه را گرفته بتونه والا اگه پدرک از پاسپورت را گرفته بتونه همین کمیشن کار است که پیسه بدی معلم صاحب هم پروژه را هم پاسپورت در پشت خانه ایت میاره معلم صاحب ګورئ موږ باید چې د هرې خبرې نه غلطه معنا وانخلو دغه کمیشن کاري زموږ په ادارو کې یو بد او ناوړه دود ګرځېدلی دی چې دا غیر قانوني کار ده څه دي معلم صاحب زه خو د رسم نه راوویستلم په دروازې ته شا ټول درس اورم معلم صاحب زه خو وایم چې دا کمیشن ډېر خوږ شی دی او ډېر مهم شی دی معلم صاحب او هر مرض دوا ده دې ته وایي سلسله مراتب وځه سلسله مراتب ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنی څه تی ووایه خصوصا سلسله مراتب دې ته یایي چې ولته مسؤلین خبر نه وي پوه سره په ټولو دفترو کې ریاستو کې مقررۍ وشي دې ته سلسله مراتب یایي دې ته سلسلې مراتب نه وایي دې ته د سلسلې ماتول وایي او زه له تا نه پوښتنه کوم چې سلسلې مراتب څه ته وایي زه به یې وایم استاذه دې ووایه استاذه ما دا خبره کوله دا سلسله مراتب نه ده مدیر به خبر نه رئیس صاحب وخت یو مامور ته رخصت ورکړی نو بیا به مدیر صاحب بریا نه پاتې شي دا کار زه په چا وکړم دې ته وایي سلسله مراتب کښېنه ځواب دی ناسمه ده ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یا د مراتبو سلسله څه ته وایي استاد خان ما باید بگم که سلسله مراتب چرا میگن استاد خنده در ریاست که یک نفر رئیس مقرر میشه اول باید معاون دست راست خود باید دیگه نفر نباشه بچه مامی باشه دیگه معاون دست چپا باید کی باشه استاد بچه کاکش باشه به خاطر که رئیس است دیگه در ترانسپورت که کار میکنه بس کار برش میتا مدیرش کی باشه مدیرش بچه آمیش باشه که اینه کشکمدار خیلیش کلان که خدا نکنه همین بوتل پنچر میشه از کجا به آواره بگیره از خیلی خدا آوار بگیره باید بیتا من میخاطر باید مسترگیری داشته باشه من میخاطر که ترانسپورت است بکار میاد استاد قندم چرا مغزتا میخورم امی خورتره چوکی که باشه دیگر نفر نبیته به می خاطر که باز کار خراب بشه سلسله مراتب خراب بشه سلسله مراتب کښېنه ځواب دی ناسم ده زه به تاسو ته وایم چې د مراتبو سلسله یعنې څه
د مراتبو سلسله دې ته وایي چې په ټولو اجراتو کې اداري واحدونه او قدمې په پام کې ونیول شي. یعنې هر څوک خپل نږدې امیر ته کاري راپور ورکړي او کاري راپور خپله سلسله تر 8 امره پورې جاري وساتي. دغه راز لوی امیر باید امیر او رئیس ته لارښوونه وکړي او رئیس مدیر ته او مدیر مامور ته. که مامور په نیغه توګه د 8 امر ته راپور ورکړي دا هم د مراتبو سلسله نه ده او که رئیس د مدیر نه پرته مامور ته هدایت ورکړي دا هم د مراتبو سلسله نه ده. د مراتبو د سلسلې ګټه دا ده چې له اجراتو نه ټولې شعبې او ټول خلک خبروي او کله هم غلط فهمي نه رامنځته کیږي. پوه شوې؟ بله منم صاحب. دا چې زموږ په ادارو کې کمیشنکاري او ناوړې اداري اړیکې شته دي که نه دا د مراتبو سلسله نه ده او موږ باید پوه شو چې دا یو ناسم کار دی. اوس پوه شولې؟ پوه شوم نه که څوک نه یې پوه شوی چې زه پوه کړم چې تو فهمیدې که نه معلم صاحب زه پوهېدم چې په دې ستوني کې ته خبرې کوې که نه ته زر پوهېږې. ښه زموږ د نن ورځې درس همدومره و که ستاسو اجازه وي زه به درنه لاړ شم که څنګه اجازه ده د خدای په امان. خدا دې لومړی نه خو دې زار شم شما خو همې سلسله مراتب خو فهمان دین سلسله مراتب عالم و شما یاد گرفتیم آینده انشالله د اداره هیچ مشکل نمیآید. هر کسی باید نزاکت خود قبول کنه. السلام علیکم. هلا وهلا فهمیدی که استاد کیه؟ تو استادی؟ ما استاد کاکولی. یوه خبره زه کومه که یو ټوکه ویم. یو څو دنې پوډریان راټول شول د بوتلله شفاخانې ته. شفاخانه کې دا پوډري بوت و دا عملیات وو. دا د عملیات لاندې واچوه اوس دا بیهوشي ورته تېره کړه. نو دا پوډري دا بل نه څه وایي و دا بیهوشي ولې ورکوي؟ نو دا بل چې ورته وایي دا که ته بیهوشي ورکوي دا د ډاکټر د عملیات یاد نه کړي. چټکې زده کړې نیایي باید ګپې ځني ایشه سبا ته مې لاره ولې مرضي ووالمه استاد برمای اجازه است؟ یا السلام علیکم استاد محترم خوب هستی؟ استاد جان تو اینجا باش من برات یک توکی میگم. یک روز یک بچه بود کاربار نمیکرد بابیش برش گفته که بیا این پیسه را بگی از بازار سودا بیا و یک گپ اومده گوشه تواز کو که برخواری برو او برخواری بیا. این بچه برش گفت خوب بابا اینا برخواری بیرو او برخواری بیم. این بچه رفته است این شام خانه آمده شام که خانه آمده است این پدرش برش میگه بابیش میگه تو چرا کنه وقت آمدی؟ این میگه او بابا جان ما خو وقتی آمدیم و اینانه که برق بره اینا سبا شام بیم. آفرین سر بگیدی کجا سر آفرین Ini nafar.
وشه دومره واخونده استوزه بیا رضا السلام علیکم روزا جون تکړه ته بیا ته کړه حیثیت ته کړه ښه جوړې یا په پروبا ولا پرین ټخه ete ta ustozi ai tu se da samo mi da tu se va toka aaya वही आया बस रोना मेरा बोला खबर खुदा से हुआ जो वो शक्कर किया तो हुए का ना वही पीछे खसा जीता हूँ वो तो वो जो वाला सुबह का खबर मगर पूछा खसा क्या भी जा वो जो वाह मुसा खासमा में तो वो सोचा वो सब जो वही कर नुज़ तो खबर वो जितना वो मोटा मुक्ता बाइकी आगे इस मुतला भी अब बेटा मुतला وشه ورو وکړه چې ورو وکړه ورونه ساته نو باس ورکیا باس تو ته بیا چا یې دې چرجاک شه زداګه کنه وشه نو چې ورو تیرا شوه وسوزه ته یقین په خدای واکه په موږ رنګوري ونه کې نه خو ای واورې دومره شاباسي وبساله کلاپا کټینګ کی چمچګيري ورته وکي چاپلوسي او غړمالي ورته وکي لاغوي سره اړیکې ټینګي کی کنه دې تسلسله مراتب نه وي بلکې خلاف د سلسله مراتب کار ورته وي او دا چې جګپوړي مامورینو ته د دې خبرې د دې کار وخت ورکوي دا له ادارې سره دښمني ده دې ته سلسله مراتب نه وي کینا ها بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنی څه همین کمیشن کار خدا داشته باشه هر کار تا جور میکنه معلم صاحب معلم صاحب پکتاش راست میگن اگه کمیشن کار نباشه معلم صاحب والا اگه پدرک از پروژه را گرفته بتونه والا اگه پدرک از پاسپورت را گرفته بتونه همین کمیشن کار است که پیسه بدی معلم صاحب هم پروژه را هم پاسپورت در پشت خانه میاره معلم صاحب ګوري مونږ باید چې د هر خبرې نه غلطه معنا وانه خلو دا کمیشن کاری زموږ په ادارو کې یو بد او ناوړه دود ګرځېدلی دی چې دا غیر قانوني کار ده څه دي معلم صاحب زه خو د رسم نه راوویستلم په دروازې تر شا ټول درس اورم معلم صاحب زه خو وایم چې دا کمیشن ډېر خوږ شی دی او ډېر مهم شی دی معلم صاحب او هر مرض دوا ده دې ته وایي سلسله مراتب وځه سلسله مراتب ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنی څه تی ووایه خصوصا سلسله مراتب دیته یایی چې ولته مسؤلین خبر نه وي په سره په ټولو دفترو کې ریاستو کې مقرري وشي دې ته سلسله مراتب یایی دې ته سلسله مراتب نه وایي دې ته د سلسله ماتول وایي او زه له تا نه پوښتنه کوم چې سلسله مراتب څه ته وایي زه به وایم استاده دی ووایه استاده ما دا خبره کوله دا سلسله مراتب نه ده مدیر به خبر نه رئیس صاحب وخت یو مامور ته رخصت ورکړی نو بیا به مدیر صاحب وریا نه پاتې شي دا کار زه په چا وکړم دې ته وایي سلسله مراتب کېنه ځواب دی نه سمه ده ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یا د مراتبو سلسله څه ته وایي استاد زخمی ما باید بگم که سلسله مراتب چرا میگن استاد زخمی در ریاست که یک نفر رئیس مقرر میشه اول باید معاون دست راست خود باید دیگه نفر نباشه بچه مامی باشه دیگه معاون دست چپا باید کی باشه استاد بچه کاکش باشه به خاطر که رئیس است دیگه در ترانسپورت که کار میکنه بس کار برشمیتا مدیرش کی باشه مدیرش بچه آمیش باشه که اینه کشکمدار خیلیش کلان که خدا نکنه همین بوتل پنچر میشه از کجا به آواره بگیره از خیلی خدا آوار بگیره باید بیتا من میخاطر باید مسترگیری دسته باشه من میخاطر که ترانسپورت است بکار میاد
ای استاد قندم چرا مغزت میخورم امی خورتره چوکی که باشه دیگر نفر نبیته به می خاطر که باز کار خراب بشه سلسله مراتب خراب بشه سلسله مراتب نه کینه جواب دی ناسم ده زه به تاسو ته وایم چې د مراتبو سلسله یعنې څه د مراتبو سلسله دې ته وایي چې سلسله خو سلسله ده خو ما یو هندي فلم لیدلی و په نامه د سلسله چې د فلم هیرو د خپلې میرمنې پر ځای د بل چا سره مینه کوي او بیا په ادارې کې هم خپل اصلي کار پرېښودل او د بل په کار کې مداخله کول دې ته سلسله مراتب وایي استاد وځه لسکم په وځه ولې معلم صاحب ګوره کنه بچیا تا خو کورنی کار کړی نه ده او ورسره تا د دې ټولګي نزاکتونه هغه دی چې ټول له پښو رانه کړه وځه وځه فلم ګوري نه خیریت ده ته چیرته ځې امی فیلم سلسله استاد دا بار به قرآن ماته دی لس ځله نه یو ځل لیدو باندې لکه چې د دې فلم په کیسه باندې ته پوه نه شوې نه استاد به خدا دا بار دیگه هیچ مطلب آدی نگرفتیم استاد به می خاطر ما خواستیم که ګوره دغه فلمونه څه دي د فلمونو کیسه زه درته وایم د فلم د هلک دغه کورنۍ ټوله بدماش چې ده که نه بدماش وتښتئ بیا دغه فلم هلک لاړ شي او بس کورنۍ را خلاصه کړي او بدماش مړ کړي د ټولو فلمونو کیسه هم دا ده ولې دا خپل وختونه چې هغه په فلم باندې کینه فلم ګوري ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنې څه ده خیریت ده ته چیرته معلم صاحب خبره مې کوله دا فلمونه ما هم ډېر لیدلي که اجازه دې چې زه ولاړ شم کینه دا خبر ده چې دا نن په تاسو باندې څه شوي دي ښه بل څوک وایي چې سلسله مراتب یعنې څه معلم صاحب زه ووایم ته یې ووایه نه دا راته وایه چې دا ورمېږ باندې دې څه شوي دي یاره معلم صاحب که رښتیا درته وایم که نه دا خلق په بالغ نه ورسته سار کې کېدي که نه میگم ما په سار نه بالغ تیخه ښه اوس دې یاره معلم صاحب سلسله مراتب خو دغې ته یایي که نه چې یو قانوني کار دفاع را معلم صاحب د وزیر سره نه بلکې د کمیشنکار سره استاده اړیکې ولري یا خبرې ورسره وکړي ځکه چې کمیشنکار د معلم صاحب پیسې هېر کړي که نه نو بس ټول کار به د تخلص کړي او بله دا چې وزیر ته خو چوال هېر شي معلم صاحب که نه ولی که لاس وریځي په خبره یا پوه شي معلم صاحب سلسله مراتبی را میگه که در قصه کاتب مدیرش نباش سیده کتم رئیس صاحب ارتباط دیگه که روزت خوب شود دیگه نه ته ډېر بیعقل نه یې او استوزه چې وزیر وي بیا نو عمومي رئیس ته څه حاجت شته مستقیما وزیر ته ورشه د خپل کور خلاص کړه څه به لاندې مدیر ته چاپلوسي کړي بیا به عمومي رئیس ته چاپلوسي کړي دا ټولې چاپلوسۍ سره وزیر ته کړه وزیر ته وکړه چې کور دې وشي ها پینا معلم صاحب بله دا خبره ما کوله دا دواړه خو نه پوهېږي دا مدیر صاحب و رئیس صاحب و وزیر صاحب دا ټول پرېږده راسان داسې لاره پیدا کړه رئیس صاحب جمهور ته له هغه سره خپلې خبرې شریکې کړه ټول مشکل یې حل کړه دې ته وایي سلسلې مراتب غلط صاحب ګورئ دا چې ځینې کسان دا چې ځینې ټیټپوړي مامورینه کوښښ د دې کوي چې لوړپوړو مامورینو ته څه شی وکړي اړیکې ورسره کړه به موجه لګه دا خوله دې باند کړه ما که زړه دې نه وبسلو څه یې وي دا خبره یې ته کړه دا خو موږ تاپایي وه که نه ډېر راستري وه غوټې خبره یې کړې ګوره د کور مسؤلیتونه وپېژنه کور بوله وایسا کلمونه بودم راسترا واشا مزغمی خروپیگی مسئولیت و خانورم خو باسم بودی اما تیغ کام اجامه جماعت پیشتر رکم در واشا واشا نقاسی به مزغم خروپ اندر رکم دا میرا او باتا
نرسم ویلې به نرسم په مونې په دې شپه چېرته تېرېږي آفرین آفرین یو نه سر آفرین قربان قربان یو چک استاد محیب الله نوبت خودت مانده تو باید یک فکایی بگویی خب ما فکایی میگم خب بیا دارا چی باید بگیم سر خرشتم سر خرشتم بیادا خب خرا چابق کدوم چابق کدوم بیا چابق کدوم میرا استاد که میرا سر خرشته خب خر یا جا که رسیدم بیادا در نفر سایمان قلوب سایمین داره ما گفتم برو مای بالا گیری تا بدل کن گیری تا بدل کردیم من تو میری سرخش شده که نفر سایدم هم کده باید سایداره ما گفتم نادیده تو کدام روز نفر ندید سرخش شده باشه نادیده او گفت که با نفر دیدیم که سرخش شده باشه مگر اولین نفر است که تو حالا میبینیم که سرخش خرج بجا که شما دو قره خواندیم بسیار کار خوب کردیم دقیقا بخیر ما استاد شدیم چطور که زر اخلاص کردیم بخیر بلند کن السلام علیکم وعلیکم السلام استاد خیر شکر جوړه تکړه سرکه څنګه جوړه ونه بریښنا وړي چکه مې بلا ته څنګه استاد قدر خوب هستیم خانه شما آباد بخیر آمدید ژوندی اوسې ګرانده ته څنګه شکر استاد خدا بعد ورکړم ځوانه ته څنګه شکر دی اوس ته ښه سیاته کړه شکر دی دا نوی زده کوونکی خو به دی زه یم ښه اداره کې ماته ویلي چې نوی زده کوونکی معلم صاحب نو نفر مستم تم نوی راغلی زه وایم پښتون کې خبرې کوې که نه انشاءالله ته به تکړه او لایق زده کوونکی کینه ښه که ستاسو اجازه وي نو اوس به راشو د نن ورځې درس ته څنګه او که نه د نن ورځې درس زموږ د سلسله مراتب ها اوس به ماته څوک وایي چې دا د مراتبو سلسله یا سلسله مراتب یعنې څه معلم صاحب زه به درته ووایم ته به یې راته ووایې معلم صاحب آمدی بسر که؟ نه راغله خیرت څه وکړو دا اوس پاک سوچون جوړ بخیر السلام علیکم جوړ بخیر خوب هستی بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام نوې داخله کړې ده السلام علیکم یا دلام ازدن باشی زنده باد سلام علیکم څنګه راغلی نن یو نیمه ولسته او موی فرمان سلام علیکم وعلیکم السلام شما بعد جای مرا نماندینه شما ایتو مردم هستید برو اونجا بشو وقت سکره بیرون وقت رسید والا امروز خب ما میفهمیم خوب که امروز ما شما توقع داره هر کسی میخدا توقع میکنه یعنی ما استاد میباشیم سعید تو استاد فکر کا چې ونه غورځي امروز خب استاد نامدیم نه او امروز ما شما توقع داریم خیر است که استاد نامده ایتو فکر کن که ما استاد هستم یک مویه مقبولی معنی داریم اگر مویه مقبولی استاد ما بود
تنها بعدی ما باز میدونی که چه قسم کش میکنه سلام من سنفیای عزیز سلام دوستا عزیزم دل مرا کشاندی دل مرا انداختی ما چه خبر که بیادرای خنده امروز ما و شما موضوع ما توق است هر کسی نه او توق نه میخانه دیگر نمبر کی است؟ بخیر استاذه استاذه هغه یو نفر نه وای راغلی ده او ما استاد معرفي میکنم میکنه سوزي ټوکه د تیار دی وای یور کې و په ملي بس منډي وایي خو چې کو تر هغه پلان دی چې ما پلان 500 روپے مو وګټلې هغه دې څنګه جوړ چې ملي بس می منډي وایي 500 روپے مو وګټلې نو پلان یو څه پړه په هغه دا شوته ور میګني چې سبا ته بسره چاشي منډي وایي 100 روپے وګټلې Ali, cuma ni. Ustaz boleh balik. Dengar lagi. ما بیان استاد هستم بفرمایید. یک روز یک نفر در آن بود ناگهان در سرک موته زدش یک موته چرا که اینجا شبیه کرد؟ شبیه کشیدم پای ما خرق میکنه دیره در آن موته زد تیره بردن شفاخانه به یادم افتاده بود یک وقت دکتر گفت پیشانی 6 گوه میخورم یک بیره به اون شد به دکتر صاحب چی میگی؟ به مکو خوش ندارم فانتا فقید ونا خوب نبود خب دیگه کی میگه که ما تو قرآن میخوانیم زبای وایم وای